د غزني د قومونو سرحدونو او قبایلو چارو ریاست لاسته راوړنې. د دغه ریاست په مشرۍ او منځګړیتوب غزني ولایت کې د روان کال له پیله تر اوسه 42 لویې او وړې شخړې د قومونو کورنیو ترمنځ حل او فصل شوي او په دوستۍ بدلې شوي. په دا 42 شخړو کې 6 د قتل موضوعګانې وي او نه د زخمیانو موضوعګانې وي. نور نو یاتي بیا داسې مشکلات چې د دوه کورنیو په مابین کې لا د دوه قومونو په مابین کې تقریبا دغه 42 شخړې حل شوي دي لویې وړې. د دغه ریاست مسؤلین زیاتوي وروستۍ روغه جوړه چې د دوی په منځګړیتوب حل شوه د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې وه چې د یوې کورنۍ یو کس پکې وژل شوی و. د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې یو د قتل مسله وه چې د نن وړاندې 15 میاشتې مخکې د عبدالله په نامه یو کس و چې د غلام سرور حاجي صاحب زوی د میراجان د طرفه په قتل رسېدلی و. نو بیا د قومي سپین ږیرو او د علماو د مقتول کورنۍ ته 18 لک افغانۍ خونبایي ورکړه سوله. نو دواړه هغه بدي په نیکي بدله سوله، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړل سو. بل لوري ته د غزني اوسیدونکي د قومي تعصبونو او تربګنیو په له منځه وړلو کې دا ډول هڅې ستایي. واقعا موږ اوس ډېر افتخار کوو د باندې چې دومره لاسته راوړنې دي همدا اوس دې لرل دي او د دې تر د کورنیو ترمنځ یې اصلاحات راوستې دي. نو موږ له دې څخه دا هیله ده چې په راتلونکي کې هم دغه هڅې لا جاري وساتي. په حقیقت د اسلامي امارت سره دغه پیښې زیاته کنټرول شوې دي او تر ډېره حده اوس موږ د دې شاهدان یو چې دغه پیښې کوم چې د قومونو او تعصب ترمنځ مخکې وې اوس ډېره حل شوې دي. باید یاد کړو چې جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی. په دې کې ټولنیزې ستونزې د قومي مخورو په مرسته حل او فصل کیږي.